سلامونه، وخت مو په خیر. پام وکړئ د دې مهال تازه او مهمو پیښو ته. په امریکا کې د میاشتو یو شمېر افغان کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت TPS پروګرام مو د نن دوشنبې پای ته رسیږي. په دې سره شاوخوا 11,000 هغه افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی وو له دې هیواده د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. د امریکا حکومت د اعلان له مخې په دې هیواد کې د افغانانو د لنډمهاله خوندیتوب حیثیت یا حالت TPS چې د مې پر 20 پای ته رسیدلی و نن دوشنبې د جولای په 14 عملي بڼه غوره کوي. په دې سره شاوخوا 11,700 هغه افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی و او تر اوسه یې د پناه غوښتنې یا دایمي اقامت لپاره رسمي غوښتنلیک نه دی ورکړی د کار یا سفر قانوني اجازه نه لري او له امریکا د ایستلو له ګواښ سره مخ کیږي. یو شمېر افغانان چې په متحده ایالاتو کې لنډمهاله خوندیتوب ورکړل شوی و وایي د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن دي. عوامي نشنل ګوند وایي د مولانا خانزیب د وژنې مقدمه د دولت پر وړاندې کوي. عوامي نشنل ګوند وایي د خپل مخکښ سیاستوال مولانا خانزیب د وژنې مقدمه د دولت پر وړاندې کوي. په باجوړ کې د دې ګوند د منشي مرستیال سید صدیق اکبر د جولای پر 11 د مولانا خانزیب جنازې پر مهال مشال رادیو ته وویل چې د دولت د خلکو د ساتنې مسؤل دی، نو ځکه په مقدمه کې له دولته پوښتنه کوي. د نوموړي جنازې ته د بیلابیلو ګوندونو سیاستوالانو ترڅنګ سلګونه ځایي خلک ورغلي وو. مولانا خانزیب او یو ساتونکی یې د جولای پر 10 په وسلوال برید کې وژل شول. مولانا خانزیب او یو ساتونکی یې د جولای په 10 په وسلوال برید کې ووژل شول. پر هغوی د حملې ذمهواري چا نه ده منلې، خو پولیس وایي پلټنې یې پیل کړي دي.